د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې بارانونو او سیلابونو له کبله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د ازادۍ راډیو د مشال برخې د راپور پر بنسټ په تیرو 2 ورځو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راتلو له امله 9 کسان مړه او 19 نور ټپیان دي. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ویان بلال فیضي نن د مارچ 2 مشال راډیو ته ویلي چې په ډیرو سیمو کې لا هم د روغتونو لړۍ روانه ده او خلکو ته د مرستو رسولو هڅې پیل کړي دي. د فیضي په خبره د خیبر پختونخوا په سیاحتي سیمو کې د سیلابونو له کبله 15 سیلانیان بند پاتې وو چې اوس مهال خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا د مارچ تر 9 نیټې پورې د ټولو تعلیمي ادارو د تړل کېدو امر شوی دی. تر دې وړاندې د روان کال د فبروري پر 19 هم په خیبر پختونخوا کې د روغتونو له کبله 4 تنه مړه او 9 نور ټپیان وو. له ملتیا مو نړۍ مننه، ښه وخت ولرئ.